آیت نمبر 16 شپاڑسم نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم واللذان یأتیانها منکم فاذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما. سورہ نساء مون شروع کړي وا. سورت کې احکام د اصلاح د معاشره بیانېدل چې معاشره کې اصلاح او امن ال راځي چې کله معاشره کې د احکام څوک نافذ کړي. دا احکام نمخ کې و احکام شروع کړو او په دې و حکم باندې تفصیل شروع. وم حکم دغه 15 آیات مون شروع کړو صد باب د فحشا چې معاشره کې بے حیات لار بند کې ځکه کبي معاشره کې چې بے حیاي نوای کې اصلاح ناراضي اصلاح ومن با حیا معاشره کې راضي نو حیات لار اسانه کې او بے حیات لار بند کې دا د اسلام تعلیم دی او د اصلاح د معاشره لپاره یو اهم حکم دی. د مخکې آیات کې د زنانه متعلق خبره کړې وه که یو زنانه داسې ده چې هغه دغه بېحیي کوي بدکاري کوي نو په دې ګواهان قایم کړي او که ګواهانو ګواهي وکړه نو بس دې له سزا بیا ورکړي. اوس دې 14 آیات کې واللذان یأتیانها منکم دا دویم قسم بدکاری بیانوي او بېحیايي چې دا الګ سره لګیای دغه غلط عمل کوي او بدکاری کوي نو دا هم ډېر سخت جرم دی او معاشره کې دا یو ناسور دی چې کومه معاشره کې دا عمل د قوم لوط وي نو هغه معاشره کې امن نه راځي اصلاح نه راځي نو اوس د دې مذمت کوي او دا هم د بېحیايي او ډېر غټ قسم دی دا رد کوي. آیات تاول وګورئ ښه واللذان او هغه دوه کسان هغه لکان یاتیانها چې راتللی کوي دې بېحیایۍ ته منکم په تاسو کې نو فاذوهما بس تکلیف ورسوئ دوی ته سخت نه سخت سزا دی له ورکړئ. فإن تابا کچری دی توبه ویستا واصلحا او دی عمل درست آئنده کی نو فاعرضوا عنهما پس بیا مخ واړوئ د دې دواړو نه د دې نه مخ واړوئ. ان الله بشک لکان تواب الرحیم هغه ډېر توبه قبلونکي مهربان. معاشره کې دوه کسان دي یعنی نارینه په نارینه لګیای بېحیايي کوي بدکاری کوي نو شریعت د دې متعلق کوي فاذوهما دې له سخت اذیت ورکړي. اول دا مرض په قوم لوط کې د لوط علیه السلام قوم کې دا مرض نو الله پاغي باندې ډېر سخت عذاب راوسته الګ پالان الګ باندې یارانې جوړول او دارنګ بېحیايي کول بد نیت ساتل او دا بد کارونه کول دا پاغي کې اولو. حدیث کې داغي متعلق راځي نبی علیہ السلام وی ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط. نبی علیہ السلام وی لعنتی دی لعنتی دی لعنتی دی هغه څوک چې عمل د قوم لوط کوي. درې ځله پیغمبر لعنت پدی باندې ویل دی یو ځل نه درې ځله مطلب دا د الله د رحمت نه انتهایی لري خلق دي. اگر قوم لوط باندې کوم عذاب راغلی یو په الله د کله الټه دا ډېر ناشنا عذاب دی چې دا ټول کله داسې الټه کې د باندې ته چې په کوم ځمکه ناسې دا ستا د پاسه او ته اعلان نشي. دویم نمبر په دې دوران کې د کانو باران پوش کانی پر وریدل هر چا د پر خپل کانو او هغه کانی باندې باغا لګیدو
نو څومره څه عذاب دا ورکړي دا الله په دې عمل باندې ښه. بل مفسرین دلته وایي وی ګوره دلته لفظ استعمال کړی دی فعزوهما د دې د سزا دپاره. وی شریعت کې د زنا سزا شته، د قتل سزا شته، نورې سزاګانې او حدود شته، خو د دې عمل دپاره دا لفظ یې راوړو فعزوهما حد یې ولا مقرر نه کړ. بس دومره خبره یې وکړه چې دوی ته سخت نه سخت تکلیف ورسوی فعزوهما. نو بیا په دې کې د صحابو اقوال دي. بعض صحابه کرام دا وی چا چې دا بد عمل وکړو نو وی داسې وکړي دې غر ته وخېجوی، بره غر ته وخېجوه دا کس او د غر نه یې روز غړوه، دې دا سزا ده. بعض صحابه دا وی اور کې وسوځوي، اور بل کې او دوی پکې ورولي چې دا عمل چا وکړو. دارنګ بعضې صحابه دا وایي چې دیوال شاته ګیر کړي دا ټول دیوال پې ور وغورځوي چې چکني شي. د دې ډېر بد عمل وکړو. داسې نور هم پکې اقوال دي. خبره دا ده قاضي ته دا سزا شریعت پرېښې ده چې کومه سخترینه سزا یي نو دې کسانو لی ورکړي. نو دا وړوکې ګناه نه ده، دا انتهایي غټه ګناه ده. الله دې معافي وکړي. نن معاشره کې دا ناسور ډېر پیلو شوی دی. هلک په الانه کې یارانې کوي، هلک به بل کشر هلک ته په غلط نظر ګوري او څوک وایي دا مې دوست دی او څوک به پرې خرچې کوي او هغه هلک هم پته نه لګي لوفري چې ته څنګه د خپل عمر نه زیات هلک سره دوستانې ساتي او تا ته چې پته ولګېږي چې سړي نیت خراب دی، دا بدکاره دی، بې حیا دی، نو ته ورسره ولې ګرځې او د کې خپل هم چلی. دا ډېر بد عمل دی، دا انتهایی غلیظ عمل دی او په دې باندې الله ډایرک عذاب رالیږي. دا سړی ډېر سپیره بدمخه او ډېر بد سړی وي. دا هم جنس پرستی دی ته وایي. دا په یورپ کې لوی عذاب ګرځېدلی دی. هلک په هلک او جینۍ په جینۍ لږ پیار او محبت او غلط تعلق ساتي. نن یورپ والا تنگ دی د دې شي نه، ځکه دا نسل بالکل خرابوي، نسل ختم کی. دا ګندګي ده، بېحیي ده. نو ګوره کومې معاشره کې چې وي داسې کسان ولیدل نو فعزوهما دوی له سخت نه سخت عذاب ورکړي. ګوره فطرت دا دی چې کله ته غټ شوې نکاح ته ضرورت و شرعي نکاح وکړه، دا صحیح لار ده. د دې نه علاوه چې نورې لارې ته استعمالوې دا ګنده لارې دي، غلطې دي، په دې به په تا باندې سزا راځي، عذاب راځي. نو چېرته هم دا حرکت ونه کړې، شیطان ته په دې مجبورۍ دا ونه کړي. سخت نه سخت سزا دې دپاره یاده شوې ده. نو معاشره کې دا ګند ختمول غواړي. کوم ځای چې پوه شو چې دا ګند دی نو پکار دی چې هغه ځای کې ته حفاظت وکړي. بل مور او پلار هم پکار دي چې په خپل بچو باندې نظر ساتي چې زما دا زوی چا سره ګرځي، زما دا بچی کوم ځای ته ځي، چا سره لوبې کوي، د کوم ملګري دي. نن دا شی نشته، د مور او پلار چکن بیلنس په بچی باندې نشته. ته چېرته لاړې، چا سره ګرځي. بل تاسو مخیار شئ. تاسو ته پته ولګېده چې یو کس دی هغه نه مدرسې ته ځي، نه مونځ کوي، نه لارې ټیک دی او زه ورسره ځې بېسه ګرځم، په ګناه باندې مبتلا کوي. نو داسې هلک نه ځان لرې ساته. اوس ګوره ته د الله د ته وایي نوی توبه قبلیږي. بیا د تاسو بد رد مه وایئ. فإن تابا کچری دی توبه ویستا واصلح عمل درست کا آئنده کی نفارزو پس مخواړه ونهما د دې دوانو نه یعنی د عمل د دې دوانو نه د دې نه بیا مخواړه وي خدي ته بیا بدرت مو آئے د سزا نه بعد چې سزا اوسه کله نو بدرت بنوي. ان الله بشک الله کان تواب الرحیم توبه قبل یو پر غلط کړي اوسه توبه ویستا الله زما بیا دا نه کو. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء. اوس اقسام د توبه بیانې ښا مخکې توبه بیان شو او ضمن ندی اقسام بیانې. توبه په دوه قسمه ده، یو توبه مقبوله ده چلې قبلې، دویمه توبه غیر مقبوله ده چلې نه قبلې.
نګوره د چا توبه قبلي کې د چا نه قبلي کې و پیژنه انما التوبه بشکا قبل دل توبه علی الله په الله باندې دا انما التوبه اصل کې دی التوبه المقبوله عند الله اب مقبول توبه د الله پنيس چاله قبلي کم ده للذین د پر دا کسانو دا یا عملون سوء چامل کوي بد بجهالت پنا پوي سرا ثم يتوبون بیا توبه بس من قریب زر نږدې توبه بس نو فاولائک بس دا خلق چي دي یتوب الله علیهم الله به توبه قبول کړي دوی یو کس ته هغه نه ګناه شو ځکه د ګناه په ټیم کې هر ګناهګار جاهل کل عاص جاهل هر ګناهګار وسی جاهل یا کو عالم هم یو ګناه کوي نو د ګناه په ټیم کې دی جاهل ولې شیطان دې دوک کړي او د باندې ګناه کوي خو یکدم د ګناه نه بعد ته یاد شو چې دا غوته د الله او د رسول خلاف وکړو د قران خلاف دی وکړو دې زر توبه وباسي الله ما معاف کړ اگر توبه صرف دې نه وي چې وګ الله سي اوسه دا بار بار تاسو ته وایم امام نووي رحمه الله د توبې شرایط ذکر کړي توبه شریعت کې څه ته وی وی ته وی نمبر 1 فلفور ګناه پرې دا کوم ګناه کې چاخته کړو یاد شو دا نو ګناه پرې نمبر 2 خپل ضمیر ملامت کا دا خپل ځان سړی ملامت کوي کنه چې ګور الله منې کړي وي رسول منې کړي وګور ته بیا هم دا کار وکړو نو خپل ځان ملامت کا او دریم نمبر شرط آینده کې د نکولو کلکا اراده وکړه قصد وکړه چې الله زب آینده کې بیا دا ګناه نکوم دې ته توبه وي ښا چې دا شرایط پکې وي دا اصلي توبه ده دسه توبه چې څوک ضرور باسي نو فاولائک یتوب الله دا خلق توبه قبول کی الله علیهم دوی دسه خلق الله توبه قبل مطلب انسان دی ګناه کیږي نو چې ګناو شو فوري توبه وباسي او آینده کې ګناه مکو الله به معاف کړي وکان الله علیما او دی الله پوي او حکیمن حکمت والا الله پار سو پوي دی ښا استا پنیت پوي دی چې په کم نیت دی توبه ایسته او ولا ولی هر کار هغه یو طریقې سره ډیل درکې انسان دا چې خیر دې موسم شي اوس بزم شي بل توبه سره انسان بالکل پاک شي ښا حدیث کې راځي التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه وستون کې دا سره چې ګوې دا ګناه کړي نه دا سره پاک صاف شي نو توبه به ضرور واسي ښا اوس دویم قسم د توبه ګوره دا چې توبه چې نه قبليږي هغه بیانې وليست التوبه او نشتا قبل دل توبه للذین د پار دا کسان یعملون السیئات چې عملونه کوي بد حتا تر دې پورې دا حضرت چې حاضر شي احدهم الموت یو تنګوی ته علامات د مرګ او قال بیا دی وی انی تبت الان زتوبه وباسموس یو قسم دا دیکھیں دو قسم دی توبه نه قبلې دو والا کسانو کې یو قسم دا چې وسړې دی هغه بد عمل کوي ګناه کې اخته دی تر دې چې ځان کدن راغی او ځان کدن کې د مرګ فرشتو لري چې دا رسا قرآن اخلي او دی وسو عزت توبه وباسم نو ځان کدن وخت کې توبه نه قبلې ځان کدن نه یو سکند مخکې توبه قبلې او چې کله حدیث کې راځي مالن یغرغر د غرغره حالت د باندې دی د غرغره حالت نه مراد ځنکدن حالت دی ځنکدن دی ته وی چې فرشته د مرګ راشي او ته ویني چې دا د سارا ناخي لکه فرعون چې کله ډوبېدا سورې یونس کې تاسو له براش نو پاغه وخت کې چې وی کتل چې دا د سا قرآن بس فرشته اخلي نو زره وی ایمان وروړ نو جبرائیل علیہ السلام ول خپل کې خټه ورولښت یا الان اوس ایمان وروړ تا خو ظالم ټول عمر په کفر کې تیر موسی علیہ السلام ته څومره نصیحت وکړ تا نه منل اوس په خپل سترګو حقیقت ولید چې دار روانه او غرق شو نو ایمان وروړ دغه ټیم ایمان نه قبليږي توبه نه قبليږي نو یو تا کستخه نو ګور د ګنا نه څنګه چې وشي زر توبه وبس سبد ته مړ شي دا مرګ نه دا ناګهانی راځي اول خبره د ګنا زیته زما د ګناه کار کوما
ولې دا د شرم مرګ دی د شرم په مرګ که مړ شوې نو خاتمه دې خرابه شوه او حدیث راځي انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی خاتمه چې څنګه وشوه اقرن بتا سره کاروایی کیږي او جو سړی دی دمانو لذي اور دمانو محفل کی کیږي نو کو دقه ټیم په دمر راغی دی په دمانو سره پاسي توبه کوم خلی الله ته وی چې رمام ستا بيداری کوله غانه بجانه اوري فضل د ګناکار کې مبتلای او یریګا چې څنګه دلته مرګ رانش نګور د ګنا زه د ګناکار دینه بزان بچکه اور ټیم د یاد ساته کومال دلته مرګ راغی زب خدای ته سره او خکار کوا کدی کې مرګ راغی نو بیړه بدی پارش اوس ته قران ته ناس ستار ډېر وخت مدرسه کې تیریږي جمعات کې تیریږي خملګرو سره تیریږي د نیکه پکار کې نو زکه دغه تمرګ رام کنو خاتمه به سي نو خزه کې ډېر وخت روا خلکو سره ډېر وخت روا نو خاتمه به خسته کی او دا سوالم کوا چې الله زما خاتمه خسته وکي خلکو سره وکي نو ګور بیا الله باغ معاملات سره کوي او چې تک کینه غلطو خلکو سره سب مجلس غلط دی تو ډیر وخت د ګناه ځای کې تیرې نو یریږي کلی شمر د لوګمل تلاړ شي او یریږي پرې نو ګوره د سړی توبه نه قبلېږي ځان کزن وخت کې سوې انی توبت لان ز توبه وبا سمو صلی الله وینا دویم قسم وګوره یو سړی د پجون د توبه نو وستا او دی وي مړ قبر کې وګورو قیامت کې وګورو حالت ګوره توبه نه قبلېږي توبه زه دنیا ده دنیا کې به توبه وباسي دنیا کې به خدای ځان معاف کې قبر کې تا ته مهلت نه درکړي کی آخرت کې تا ته نه ویل کېږي چې الله کو توبه وباسنا د تعالی چې الله جون درکړي تعالی چې الله رب العزت د عمر درکړي ځواني درکړي دا دې د پاره چې دې کې ته الله پیژنې دې کې ته الله د دین خدمت وکړي اوس یو کس چې هغه ته ګناونه کوي او توبې نو باسي دی وي مړ ګورو با نو سو یو ګورای وللذین او نشته قبل دل توبې دای کسانو د پاره یموتون چې مړ شي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کفر کوونکی یعنی بعد الموت قبر کې یا قیامت کې د کفر شرک او د ګناه کار کو تر دې چې دوی مړ الته وګورو کړه نو الته ګوره توبه نه قبليږي الله وی دې سړی توبه نه قبليږي ښا بلکې توبه سکه الته ولا صابونه تیار دي اولائک دا کسان عتدنا الله وی مون تیار کړی دي لهم دې لپاره عذابن الیمن عذاب دردناک دردون کې عذاب بل دته ته ملایويږي وړو کې عذاب نه خبره درد یې التقا نو ګوره دا جون کې دي توبه وباس او دا ډېر اسانه طریقه ده تاسو پینځه واړه وخت موږ کوي کنه هر موږ کې استغفار توبه وای الله کمانه څه شوی ما معاف کا او خو په اخلاص فضل سره وای داسې باندې کې چې منډه وخی خیال دی بل چرته ودل تر توبې سوالونه کې دا به یقین سره کې لکه زاری بکې ځان ته د الله عذابونه مخې تک جهنم مخې تک کدی وخت زمړ شو نو زه خپل خدای ته څه پېښ کوم دغه سي حالات په ځان تاریخه او بیا توبه وباسه ته ګور زړه به مطمئن شي ازله نه دا به سپک شي ته به چې زه پاک شو دا ګناګار سړی نه دی دلګیر داسي چې دې توبه مباسي نو پزلې نو باسي او دې کو الله نه معافي غواړي نو پزلې نه غواړي ځکه ناز دلته یو خیال بل ځي نه الله ته چې کله مینت سوال کینو پوره متوجه وکینه او چې کله پوره توجه سره ته توبه وستر استاد ازره سپک ته چې کله پاسې کنه یا سترګونه دې لګه وښ کم لاړه او د تا ته بزان دومره صفاح کاری فرش چې ته ما پړو ګناه کړي نه دا حدیث مزراق ته تایب من الذنب کما لا ذنب له توبه وسون کی دا سره چې دا ګناه کړي نه ته بزان د سي لګي بیا نو توبه دا طریقه ده خپل توجه سره به وباسي او خپل ګناهونه د الله زبونه مخه تکي یا ایو الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء نو دغه پورې دا اوم حکم چې ګوره بهایي سده باب وکي او کو بهایي د نشوی نه ګوره توبه وباسه رستو ګوره بیا چانس نه ملایوي
اوس اتم حکم بیانې د معاشرې د اصلاح آدم ارث النساء خزي میراث کې نه ملاويږي دا د جاهلیت په یو طریقه باندې رد دی جاهلیت کې داسې طریقه وا معاشره ټوله بګاړه وکړه چې یو سړی به مړ شو او داغه مال په میراث کې به تقسیمې ده نو دغه څه داغه خزه به تقسیمې ده خزه به د جاهلانو تقسیمې ده لکه خزه به د یو رسیدا مال د بل بو رسیدا بس یو جاهلانه قانون یا بچا په جبر باندې خپل ځان ته خزه په نکاح کړه دغه بزلنو د بوته ما سره په نکاح کې په زور خاون به مړ شو خزه په پاتې و نو په زور به وسره نکاح وکړه یا به خرڅ کړي خزه په پیسو باندې خاون دې مړ شو لکه بس دا زموږ خزه د موږ خرڅو نو بل نه به پیسې واغسه دا غیزله بنو او روانه به کړه وسه دا ظلم پاغي جاهلیت کې روان نو ګورو د دې رد کوي ښا نن پښتنو کې بعضې د دې هغه اثرات شته لکه یو سړی دی ورور دی الله دې نه کي او وفات شو دغه ښځه پاتې شوه نو پښتانه یو خدا خبره کوي دا زمون ښځه د بل نه ورکو چې ته وړوکي لیورې کتلی یا به د هغې زړه نه یو هغه ته به په زور په نکاح کې دا زمونږ رسم دی دا زمونږ ښځه ده د هغې به زړه نه او په نکاح به یې کي ورته نو هغه ټول عمر په اذیت کې بیا تېری شریعت وایي خاوند دې مړ شو ښځه پاتې شوه عدت تیر شو عدت نه بعد د ښځې خوښه ده چې دا کوم ځای کې نکاح کول غواړي او د دې کوم ځای رضایي نو مې تنګوه دل اختیار ورکړه دا د جاهلیت دور کې به داسې کېدل ښه اوس وګورئ آیات ته یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یحل لکم ندی جایز تاسو لپاره ان ترثوا النساء چې تاسو میراث کې واخلې ښځې کرهن په زور باندې په زور په میراث کې ښځې مالې د هغې د پسند نه علاوه ولا تعذروهن متنګوي دا ښځې لتذهبوا چې تاسو دې واخلې به بعد ما اتیتموهن بعض هغه مال چې تاسو ورکړي وي دوی ته دا خطاب خاوند ته وي چې ښځه هسې به څه متنګوه بعضې خلک یې مهر به پرېږدي جاهلیت کې به داسې وه ښځه به یې تنګه کړه اخر به هغې ورته دا مهر زما راته معاف دی نن سبا هم داسې کوي پښتون مهر د ښځې نه ورکوي نو وایي چې یار دا مهر راته معاف کړي نو دوړه دباو ښځې باندې به ظلم زیاتې نو آخر داسې کارونه شروع کړي نو وی متنګوي چې تاسو ته واخلې هغه چې تاسو ورکړي وي دي ته یو صورت شته په دې صورت کې ته مال اغستې شي الا ان یاتینا بفاحشه مبینه لیکن کدی خزرات کړه بهای ښکارتا استثناء منقطع لیکن په معنا ده مطلب دا کدی خزو دا څه وکړل چې بهای ښکارې وکړو تا ته پته ولګی چې دې خزو بهای کړی دا نو بس رخصت کو مال ته اغستې شيخه که ګوانو باندې ثابت شو یا قاضي ته مخکې کا یا بعض وی دا د خولي صورت ته استثناء متصل ده الا په معنا ده مگر چې دوی راتلو کړه بهای ښکارتا او ته خلا طلاق بالمال ته وی مہر ته ایثار کا خلا کې مال خزه پریدي او خزه جدا بشي لاړه بشي دې صورت کې بیا جایز راخا او نور وعاشروهن جن تیروي دي خزو سره بالمعروف د شریعت مطابق معتدل زندگی و سره تیرا کې حدیث کې د خزې متعلق راځي دا کګه پخته ده خزنی دا سميږي نه ګوره دا کو ته ډیره خوشاله کی خو یو سټیج راشي ستا خبر ته وای چې د خزې سره خمار ډیر خو کړل او اخر با تا ته یو مړ ستا په کور کې خماړو خیر نه لیدل تا نه خو ما چتم څه خوشحاليونه لیدا او دې سره به وخت تیرې کګه پخته وته ولې ویلې دا محدثین وایي ودا پختینی د پیسلی چې کوم نه زمونږه دا کګره داسې دا داسې شیپ کې دا نو ګدا نه غې نو ماتي او کو کګه پر دې نو بدی ښکاری دې سره بچل وایي کې بس کله نه او کله کګه مطلب خزه زب کله خوشاله کله بہت دوړ زبو کې او وخت پته ری نور دانا چې ته بس غوسه شي پرې دی او یا بس په یو مزاج کې چلےږي نو د سی بیا نه کی کور بیا نه جوړي کله بہت د سره دی کله برته هغه سره دی کله به ته ګوري حالات ته چې یاره اوس حالات خراب دي او ته واپس غلی شي او کله به ته دوړه د بوله ډکې چې اوس حالات
سم کما نو عاشروهن الله وی خزه داسې نو سو وایو وی جون تیروي دي سره بالمعروف د شریعت اور مطابق وجن وسره تیرې بس مطلب دا کور کې ډېرې مسلې راځي خو ته به کنټرول کې ښه او اوس وایي ښځه پرفیکټ هېڅ کله نه شي کېدی ستا په معیار ته وایي چې داسې یو داسې یو په ګوتو شمارې که نه هلکان ډېر ایکسایټډ وي چې وره زما ښځه به داسې داسې وي دا خو چې وادو کې پته ورته بیا ولګي ده چې کومه خوښه کړي هغه ورته الټه شي هغه ده په خوښي چې کوم وي اوس ګوره شریعت تا ته څه وایي وي فین کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ د دوی نه څه خوي فعسى قریبا ان تکرهوا شیئا چې تاسو به بد ګڼئ یو څیز ویجعل الله فیه خیرا کثیرا او الله به اچولي په دې کې خیر ډېر نور مطلب یو خصلت ته موږ ورخه د ښځې بعضې خصلت به تا ته خوښي بعضې به نه خوښ خو الله وایي ته چې بد ته ګورې نو ښه ته موږ ګوره لکه ټول خو پکې بد هم نشي کېدی یوه ښځه ده هغه بدرنګه ده خو دینداره ده اوس یو پکې دا بد صفت دی خو بل پکې ښه صفت هم ده دارنګ ښځه د ژبې چلیږي ژبې ښځو اکثر غټئ هغه لګیا دی خبره نه برداشت کړي خبره کوي کم عقلي دي خو بل طرف ته ښه صفات ته وګوره چې تا سره ژوند تېروي ستا دپاره قربانۍ ورکوي نو دغه صفت ته هم ګوره نو که ته یو صفت بد ګڼئ الله به په دې کې نور ښه صفات اچولي ته هغې طرف ته هم لږ وګوره په یو صفت باندې فیصلې مه کوه نو قریبه ده چې الله بس قریبه ده چې تاسو به بد ګڼئ او خصلت او خوي او ګرځولې به یې الله په دې کې خیر نور ډېر او وین اردتم که ستاسو اراده یي اوس خطاب وارثانو ته دی دا خطاب فین کریهتموهن بعضې وایي دا مخکې خطاب خاوند ته ولا تعذروهن یا بعضې وایي دا وارثانو ته دی چې ښځه د یو سړي پاتې شوه نو تنګوی ما او نه میراث کې ورکوئ بلکې ته یو خصلت یې خراب دی خو بله یې ښه دی نو د جاهلیت غوندې کار ورسره مه کوئ اوس دا بل حکم بیانوي یو سړی دی هغه د یو ښځې په ځای بله ښځه کوي او یو ښځې له ډېر مال مهر ورکړی دا ته مال مهر د ښځې حق دی دا د دا اخیستی نه شي ښه چې ور دی که بس دا د هغې دی وګورئ وإن أردتم استبدال کو چېرې ستاسو اراده وي د بدلولو زوجن د یوې ښځې مکانه زوجن په ځای د بلې ښځې وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یوې ته په دوی کې قنطار ډېر مال فلا تأخذوا منه شیئا ما اخلئ د دوی نه هېڅ د دې نه څه شی مه اخله تا یو ښځه وکړه او خو ډېر مهر دې پکې ولیکلو دا خلک پیله کې ډېر ایکسایټډ دي که نه په ځان نه پوهېږي وایي مړه دا مو ولیکو دا مو ولیکو وروسته چې کله واده وکړي وي دا مې څه کړي دي ما خو ځان کنګال کړو دا خو د ښځې ملکیت لاړو نو اوس چې د ډېر مال قنطار ورکړه قنطار څه ته وایي ډېر مال ته ډېر مهر دې ورپسې لیکلی دی او ته اوس هغه ښځه پرېږدې حال شریعت وایي دا مهر ته اخیستی نه شي دا د هغې حق دی اوس ته داسې نه شي کولی چې دا ترې واخلې ښه او چې اخلی دې په بانو به ترې اخلي یا به په هغې څه بهتان تړي یاره دې خو څه بدکاري کړې ده الله وایي دا هم ګناه ده چې تاسې بې څه په پاک دامنې ښځې بدکاره الزام لګې اتأخذونه وایي تاسو اخلی د دوی نه دا مال بهتانن بهتان تړونکي په دې باندې و اثما مبین او ګناه ښکاره څه ګناه پرې ورته پې ځان له به لا چې ګورې چې اوس دا مال ترې وهلم نو الله وی غټه ګناه به دې لپاره کوي نو ګوره مال ته بیا مال ښه ډېره معلومه شوه چې مهر ډېر مقررولی شي ښه دا قنطار لفظ دلته راغی ښځې له تا قنطار ورکړ ډېر مال دې ورپسې لیکلی دی بیا د فاطمې رضی الله عنها د امهاتو مهر وي 500 یا 600 درهمه پورې و د ام حبیبي رضی الله عنها مهر 4000 درهمه و امام ابو حنیفه رحم الله وی د مہر کم نه کم مقدار 10 درهم دی 10 درهم نه کم مہر بنیږي دی ښه 10 درهم لکه دا 950 روپۍ نن سبا جوړي دې نه کم نه دی او د ډېر حد نشته چې څومره دی وسیع کولی شي حدیث کې راځي عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د ډېرو مہرونو رواج ښځو له به خلکو ډېر غټ غټ مہرونه ورکول نو هغه چې وکتل چې هلکه دا خو یو ډېر غلط رسم روان دی نو هغه تقریر وکړو
تقریر کې اوس په خواب جمعه ته خزم راتلې شاته بناسته نو تقریر کې وایي الا لا تغالوا فی الصدقات النساء اے خلکو د خزو په مہر کې غلو مکوي خزو له دونه ډېر مہر نو مور کوي چې بیا په خفای پدې کې او خزو هغه پاسه اځه پاسه دا نو دایات ورته وي دا وین ارت مستبدال زوج مکان زوج واتیتو مینو قنطار فلا تاخذ منه شیئا یو قران خو چې قنطار مرکړی اخلته ما د څنګه وچ ډیر مور کو د عمر فاروق رضی الله عنه دا صفته چې د قران آیات به وړي نو کان وقاف عند کتاب الله الله د کتاب په وخت کې وچپ پاتې شو بس دویمه خبره به نه کوله چا بوته قران کې دا خبر راغلی دا بس وچپ نو عمر فاروق رضی الله عنه غلی شو یا تر ټیک نو ته چې ډیر مہر خور کولې شو ته ولې خلاف کې تخذو کې فائدہ پرې چور کې خلک هغه دور کې دا فخر غنډي کې دوی څه عمر فاروق رضی الله عنه تهدید کو او بهرحال دا سمکوي او وکيف تاخذون وسرنګ تاسو اخره ردینه دا مہر وقت افزا یقینا رسیدل کړي دی بعضکم بعض تاسو لا بعضن بعضتا الله وی ګور دا مہر ته ولې علي تاسو مخ کې خیسه ژوندۍ تیر شوی دا یو بل ته مخصوصي تعلق سره نزدېکت حاصل کړي دي او واخذنا غستی ولې خذ منکم تاسو نه میثاقن غلیظا هغه واده مضبوط پنیکا تنیکا دا رشتہ ډېر مضبوطه رشتہ نګوره د خزو تاسو سره دا واده د نکاح کړي وا او خسته جون دې سره تیر کړو نو حسن معاشرت باندې تاسو یو په خلاص کړو آیات کې کنا چې موږ په یو بل ظلم نه کوو زیاتې باندې کوو نو چې کله جدایي راځي نو ظلم کوي په یو بل الله وی دا آیات کو دین دا مہر مال بلادي ته پرینا نو دا اتم حکم چې میراث کې خزي نه تقسیمي کی جاهلیت کې دا یو طریقه وا دا غیره دی واخر اللهم صل علی ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ الله ساک په کلام باندې موږ د عمل توفیق راکړي سره ملګری دي درس نه ټول د عمل توفیق ورکړي دې اجرونو بدله ورکړي بیماران الله شفای کامله عاجله ورکړي چاسو مشکلات الله ته حل حاجات الله چا پوره کی الله د خیر او رحمت بارانو په عموم نه راوړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله